څنګه چې مختلفو جلسو کې دوی خپل ځانونه حکمرانان نه ګڼي، خپل ځانونه خدمتګاران د ولس او د وطن او د اسلام ګڼي، الحمدلله دا یې ثابته کړې. موږ او تاسې نن هره ورځ د دغې شاهدان یو چې افغانستان مختلفو برخو کې د پرمختګ په حال کې موږ او تاسې یو. کله د برېښنا جوړېدل، کله د برېښنا هغه ظرفیت لوړېدل، کله د سړکونو جوړېدل، کله د تجارانو د تجارت هغه سویه واردات صادرات دا لوړېدل. زمونږ اقتصاد د پرمختګ په حال کې همیشه د پاره د دغسې غونډو شاهدان یو. باید موږ او تاسې د خپل نظام قدر او تشکر وکړو، د خپل نظام چې څنګه موږ او تاسې حمایت کړی، څنګه چې ورسره همکاره پاتې شوي یاستو، کوشش وکړو چې دغه حمایت دغه همکاري خپل نظام سره دا دوامداره وساتو. موږ د برېښنا شرکت جناب رئیس محترم او د انجینران او تخنیکی ټیم د جوزجان ولایت د ریاست په شمول باندې چې دا کم خدمتونه دوی نن د جوزجان ولایت ولسونو ته، د جوزجان ولایت ملي تجارانو ته دا یې وړاندې کړل، موږ دوی نه مننه کوو، موږ د دوی نه قدرداني کوو.